الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. آدي سلور مبارك دا سورة آل عمران دا 97 نمبر و 90 نمبر آیت المبارکه. آدي سلور مبارک دا دی په اوایل شروع کې د سورة آل عمران دا 97 و 90 نمبر آیت دی. په دې آیاتونو کې مجموعي طور باندې الله سبحانه وتعالى د خپل کور د حرم د بیت الله عظمت او دغه رنګ داغي هغه برکات او هدایت هغه بیانولو. د دې وجه دا وه چې اهل کتابو مسلمانانو ته قسم شکوک او شبهات هغه ورچول او د اسلام په خلاف باندې مختلفې غلطي پراپیګنډې کولې. نه یو د هغوی په هغه غلطو شبهاتو اعتراضاتو او پراپیګنډو کې دام وه. دوی ولې زمونږ دین چې دی کتابیت ته پخوانی قدیم او زوړ دین دی، ځکه زمونږ کتاب تورات زوړ مخکنی کتاب دی او دغه رنګې زمونږ قبله چې ده نو بیت المقدس دا غوره قبله ده. او ته وګوره ابراهیم علیه السلام د عراق نه بیت المقدس لپاره شام ته فلسطین ته هجرت کړی و. او دغه رنګې ولې د تمامو انسانانو د انبیاو قبله چې ده نو دا بیت المقدس دی. او دا خبره په خلکو باندې ډېر تاثیر او اثر کوي چې کله چاته وویلی شي چې زموږ مذهب دا پخوانی او زوړ مذهب دی او مخکني خلک هم په دې باندې دی. حالانکې دلته الله سبحانه وتعالی د بیت الله په باره کې ویلي دي چې العالمین او دغه رنګې فيه هدى للناس. نو دا الناس او عالمین د دې نه معلومیږي چې د شروع نه الله رب العالمین بیت الله کعبه د تمام انسانیت دپاره د هدایت ذریعه او قبله ګرځولې وه. نبي صلی الله علیه وسلم یو روایت کې فرمایلي دي وایي کأني اما موسی فکأني رأیت اذا انحدر فی هذا الوادي یلبي. وایي ګویا که زه موسی علیه السلام ته ګورم او هغه په دې وادي کې راکوزېږي او تلبیه وایي. د دې وجې نه د مخکنو انبیاو نه واله خصوصا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه وروستو چې څومره انبیا او پیغمبران راغلي دي نو هغه ټول د کعبې د بیت الله حج یې کړی دی. صرف د نبي صلی الله علیه وسلم دا خصوصیت و چې د هجرت نه وروستو څه زمانې پورې 14 میاشتې بیت المقدس ته مونځ کړی و. او نور نبي صلی الله علیه وسلم هم د هغه قبله هغه کعبه ده لکه څنګه چې قرآن په دې شاهد او ناطق د تمامو انبیاو. نو الله دې ذکر د کعبې فضایل ذکر کړي دي چې دا یهود چونکې اهل کتاب او دوی د علم خاوندانو او ډېر پخواني خلکو او تاریخو ته ډېر معلوم و. هسې نه چې څوک د دې د خبرې نه متاثره نه شي او غلط ذهن او د هغه غلط عقیده او نظریه جوړه نه شي چې واقع دي به رښتیا وي او بیت المقدس به د کعبې نه غوره وي. نو الله د خپل کور عظمت بیانوي. فيه آیات معنا دا ده چې په دې کعبه کې نښې نښانې دي د الله د معرفت او د الله د وجود او د الله د عظمت. اهل علم ویلي دي د الله رب العالمین د عظمت ډېر دلایل دي. یو په هغې کې هغه کعبه ده. ته وګوره کعبه چې ده یو ساده غوندې کوټه ده او د ساده کاڼو نه جوړه ده، لیکن الله پکې ډېر جاذبیت اچولی دی، ډېر کشش دی پکې او ډېر رعب دی پکې. سړی چې ورته مخامخ شي نو ډېره ږیره پرې راځي. کعبه کې د الله رب العالمین د وجود او د معرفت داسې یو دلیل دی چې د انسان د زړه تسلي پې کېږي. له انسان چې چا سره محبت وي نو د هغه د کور سره او د هغه د مکان سره محبت وي. نو الله سبحانه وتعالی زموږ محبوب دی او موږ بندګان په هغه پسې منډه وکړو، هغه موږ یې محبین یو. نو دا کعبه چې ده نو دا د الله رب العالمین د میلاوېدو ځای دی. لکه یو عاشق چې د معشوق او یو محب چې د محبوب ځای ته ورشي او د هغه د کور نه داسې سرګردانه تابېږي تر څو چې د هغه سره لیقا او ملاقات نه وي شوی. دغه رنګې په کار ده چې مؤمنان داسې په دې سوچ باندې او په دې شعور باندې کعبې ته ځي او
هغه د کعبې نه ګیر چاپېره طواف کوي او د حج او د عمرې مناسک ادا کوي. دې د وجې نه دلته داسې ویلي دي چې د الله دپاره په دې خلکو باندې حج دی، ولله علی الناس حج البیت. وجه دا ده چې اخلاص ته اشاره د اکثر خلک چې دی د هغې نه په حج عمره کې هېڅ چې کوم د اخلاص خرابېږي. ته ګوره کله چې څوک ټیکټ والي او یا داخلو کې غالبا ډېره دنیا خبره کړې په دې زمانه کې خو زمونږ د میډیا دور دی نو چې د کوره روانېږي مې او درې سیلفي نه تصویران وباسي بیا چېرته کله ایرپورټ کې بیا چې کله احرام تړي نو ټوله دنیا په هغې باندې خبرې کوي. نو غالبا زمونږ او ستاسو اخلاص خرابېږي. نو ځکه ولله دا لفظ مقدم کړی پکار دا ده چې د مؤمن حج او عمره د الله دپاره یي، بېخلاصي دې نه کوي. موږ چې کله د دې جنازونو لاول کې سودا باندې چې کوم دی ټولې ورځې تېرې کړو، حج او د عمرې صحیح طریقه زده نه کړو، دلته هم راله خلک بیا روښیګانې کوي. بیا چې هلته کله لاړ شو ډېر په جذبه باندې بیا قلارې په خیمه کې او په خپل هوټل او په دیره کې پروت دي، بس کامیز دي او داسې د وسې نه کېږي. بیا چې دغه دې نه راځي نو بس بیا اکثر سوداګانو باندې ټیم پیر کړي. نو د دې د وجې نه پوره اصلاح هغه ونه شي. کعبه کې الله سبحانه وتعالی ډېرې نښې نښانې اچولي، یو پکې خپله دلته ذکر دی چې هغه مقام ابراهیم دی. ابراهیم علیه السلام چې کله دا کعبه جوړوله نو په هغه زمانه کې خو داسې خوازه نه وه لکه دا اوس دې زمانه کې وینه. الله سبحانه وتعالی له د حجر اسود راوستو، دا یې له راوړو په دې باندې ولاړو. ناشنا خبره دا ده چې ابراهیم علیه السلام به څومره پورته کېدو دا کعبه به یې جوړوله نو دا ګډ به سره په خپله پورته کېدو. لکه دې زمانه کې چې سړی لفټ وغیره جوړي د آبادۍ دپاره داسې مثال لري. د احادیثو نو د تاریخ نه دا خبره معلومېږي. او بیا پکې ناشنا خبره دا ده چې دا نوره ګټه اوچه ده او د ده د قدم دی چې دی نو هغه پکې نرم شوي او د خپو چاپونه پکې جوړ شوي دي او زرونه کاله تېر شو دغه رنګې دا ګټ مقام ابراهیم اوس هم موجود دی. چا چې حج او عمره کړې ده او دا ګټ یې خپل کړی تقبیل زړه سره ډېر ناشنا خوشحالېږي او دغه رنګې د انسان په زړه کې ډېر اطمینان راځي. کعبه کې داسې چې کوم دی دغه دی د الله د وجود یو ناشنا دلیل دی. تاسو وګوره که په یو ځای کې لس کسان راجمع شي غالبا یو به سره جنګونه کوي او بیا چې راسفر یې کوي او هلته په حرم کې چې کوم دی څومره په غلي اوسېږي او د لرې علاقې دې به د یو ملک او د بل او هغه به سره څومره مینه محبت وي. نظام د الله سبحانه وتعالی د وجود او د الله د معرفت ناشنا دلیل دی. ډېر تهذیبي سیاسي او مالي پیدې پکې دي چې انسان د هغې تصور نشي کولی. فيه آیات بینات په دې کعبه او بیت الله کې نښې نښانې دي ښکاره بینات منه بالکل واضح دي څه پټ نه دي مقام ابراهیم. یو د هغې نه هغه ځای د ودرېدو د ابراهیم علیه السلام دی. ومن دخله کان آمنا او د آیات ساته څوک چې داخل شو دې بیت الله کعبې ته وي به دې په امن کې هم منه که څوک د حج او د عمرې لپاره ورغلی نو په دنیا کې به هم دته امن او امان حاصل وي، څوک به نه تنګوي او دغه رنګې څوک به له تکلیف نه ورکوي، ضرر به نه ورکوي او په آخرت کې هم دته امن او امان حاصل دی. یقیني خبره ده د احادیثو نه چې کوم دی ثابته خبره ده چې چا کې لږ شانتې کمالي عقیده د توحید او ایمان پکې او حج او عمرې وکړي په صحیح طریقه باندې دا سړی یقیني چې کوم دی جنتي دی. حدیث کې راغلی د ګناهونو نه داسې پاکېږي او داسې څه پاکېږي که یوم ولدته امه په کومه ورځ باندې چې د ده مور زېږولې که ده زنا کړي که ده قتل کړی که ده هره ګناه کړې ده خو چې هلته صحیح توبه وباسي او په صحیح طریقه باندې چې کوم دی حج او عمره وکړي نو الله سبحانه وتعالی له د امن ګارنټي ورکړې ده. او دا خبره موږ پرون درس کې ویله چې په عامه دنیا کې ډېر آفتونه عذابونه تندرونه سیلابونه او زلزلې راځي او په سعودي کې په کعبه کې دا نه راځي. یقین وکړه چې راغلې دا سوچ ته به دې ذهن ته دا خبره نه راځي چې ګینې تندر به راوګرځي چې زلزله به راشي یا به ګینې سیلاب به راوځي یا به دا کار وشي انسان ته ډېر اطمینان حاصلېږي. ولله علی الناس او خاص الله تعالی دپاره په خلکو باندې حج البیت حج د بیت الله فرض دی. من استطاع الیه سبیلا څوک چې وس او طاقت لري دې ته د لارې منه که د چا وس او طاقت کېږي نو هغه باندې حج د بیت الله فرض دی. په عمر کې ټول عمر کې یو ځل او عمره چې ده نو دا سنت مؤکد دی. عمر ځینې وویلي زه تعجب کوم په هغه چا باندې چې یو سړی غریبي او فقر او نیستي د نیکانو او د حج او د عمرې نه علاوه په بل څه باندې لرې کوي چې کله د کوم دی داسې کاروبار د خرابېدو او مشکل در باندې راتلو داسې قرضونه وغیره دا تجربې نه ثابته ده چې کله د عمره وکړله الله دې څه هغه مسایل هغه ختموي فقر او نیستي هغه دې لرې کوي او هغه څوک چې د چا وس او طاقت د لارې کېږي. نبي صلی الله علیه وسلم نه د دې په باره کې تپوس شوي چې د لارې وس څه معنی ده
نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الزاد والراحله چې چا سره توخوي دې زمانه کې د جهاز ټیکټ شو دا ته د هوټل خرچه شوله د تګ راتګ نفقه ورسره وي سوال نه بچ کېږي او د کور والو دپاره دومره خرچه پرې ښودلی شي او دغه رنګې سورلۍ ورسره وي دې که بدني طاقت نه او که نه وي که د یو سړي بدني طاقت نشته دی او مالي طاقت یې شته دی د ځان په ځای باندې بل څوک نایب به ولېږي او که بدني طاقت یې وي نو بیا به خپله وکړي زموږ په دې زمانه کې ډېر افسوس خبره دا ده حدیث نه معلومېږي چې حج او عمره د ځوانۍ شی دی ځکه په ځوانۍ کې په انسان کې طاقت وي موږ اکثر اخرني عمر ته ساتلی وایي چې ورږه چې کله بوډا شم او په ږیره کې مې سپین ولګېږي او داسې څلوېښت کلم چې نو بیا بیا وکړمه ته به وایي چې هلکه ګینې تا د دې زندګۍ داسې ګارنټي اخیستې ده موږ اکثر د دې باب کې چې کوم دی سخت تکاسل او ناراضي کوو حالانکې د حدیث نه معلومېږي حج او عمره دا د ځوانۍ شی دی دا وروسته کول نه دي پکار او بار بار تګ هغه پکار دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من ملک زادا وراحله تبلغ الى بیت الله یو سړي سره زاد او راحله شته د سورلي او توخه ولم يحج او حج ونکو نو فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا په ده ثبات نشته دی که دا یهودي مري او که نصراني عمر زنون دا قول ليموت يهوديا او نصراني رجل مات ولم يحج وجد ذلك سعة کله یو سړی وس او طاقت کیږي او سره د وس او د طاقت نه حج عمره نه کوي په دې باک نشته کله يهودي مري او نصراني دې کې ډېره هیره ده کېدای شي چې خاتمه هغې خرابه شي په یهودیت نصرانیت باندې مړ شي او بل دا چې په دې کې د هغې مشابهت راغلې د اهل کتابو د یهودو نصارو د عقابې سره او د بیت الله سره نالګې ده نو ځکه هم د هغې خوی راغلی دی تاسو دې باندې سوچ وکړئ دا کېدای شي چې یو سړی به څنګه مسلمان شي چې د هغه ته وس او طاقت وي او بیا هم د هغه په زړه کې داسې جذبه نه وي چې د رب العالمین کور ته لاړ شي او د هغې زیارت وکړي او ورته چې کوم د الله عبادت او بندګي وکړي دنیا کې چې د چا سره محبت او عشق شي یقین وکړه د هغه کور پرې ډېر ښه لګېږي د هغه کلی ولاقول خوند او مزه ورکوي او زړه یې غواړي چې د دې معشوق او د محبوب کور ته لاړ شي نو دا څنګه مؤمن دی او څنګه چې کوم دی د الله رب العالمین د عشق او د محبت دعوې کوي چې هلته چې کوم دی نه ورځي دا ډېر مسلمانان موږ او تاسو کې خپل حالت ته داسې ګورو هسې د الله د محبت غړې غړې دعوې کوي او هسې د پیغمبر د محبت ډېرې دعوې کوي چې جانان د مدینې او شین ګنبد د مدینې لیکن ته وګوره ګیرې صفا خرولي او دغه رنګې که د حج او د عمرې وس او طاقت کېږي هغې هم نه لري نو دا خو یوازې صرف هسې په دعوه باندې نه کېږي یو زنانه چې ده د یو سړي سره نکاح کوي او ته وایي زه ستا سره نکاح کومه خرچه به م راکړې او دغه رنګې د کور انتظام او بندوبست به م راله کړې خو دومره ده چې زواجي تعلق به سره نه ښایم بچي دله نه راوړم خدمت دله نه کوم نو ستاسو څه خیال دی چې دا سړی به ورسره په دې باندې نکاح وکړي هېڅکله نه نو یو سړی چې د الله او د الله د رسول د محبت او د عشق غټې غټې دعوې کوي خو لیکن عملا بیت الله ته نه ځي حج عمره نه کوي نو په ده باندې خطر شته دی چې یهودي نصراني مړ شي ځکه عموما کفره چا چې کوکر خو د کوکر نه مراد دلته دا دی بیت الله ته نه ځي حج عمره نه کوي فإن الله غني عن العالمین الله بې حاجته دی د ټولو خلکو نه هېڅ پروا نه ساتي داسې مثال دی که ته یو سړي له دعوت ورکړي او هغه ستا کور ته نه راځي نو تو ته یې زموږ خپل کار به کوي که ځي او که راځي او که نه راځي زما پیسه که راغلی خپله فایده به وکړي داسې انداز خوران دلته اختیار کړی دی که هلته کعبې ته راغلی خو خپله فایده به وي که نه رب العالمین زما در باندې هېڅ پروا نشته دی مه راځئ او د پښتنو خبره وایي په یو هندو باندې بړخېله نه غرغه کېږي نو ځکه همداسې تعبیر استعمال کړی دی چې که نه راځئ کعبه به بیا هم ولاړ او همیشه دپاره به وي لفظي معنی ته بیا ګورم ان اول بیت یقینا اولنی هغه کور وضع للناس چې هغه جوړ کړی شوی دی د تمامو انسانانو د هدایت او د پیدې دپاره للذي ببکته خامخا ضرور هغه کور دی چې هغه په مکه کې دی یا ساده ګورې دا داسې معمولي کور نه دی مبارکن دا ډېر د برکتونو ډېر د خیرونو د پیدو والا دی بلکې برکت او پیدې خلاصه کې وهدى للعالمین او بالکل دا هدایت دی سراسر د تمامو عالمینو دپاره فيه آیات بینات په دې کور کې ډېرې نښې نښانې دي د الله په وجود او د الله په معرفت باندې مقام ابراهیم یو د هغې نه خصوصي هغه ځای د ودرېدو د ابراهیم علیه السلام دی داسې ناشنا کور دی داسې فضیلت او ګټه پکې ده ومن دخله کان آمنا هغه څوک چې ور داخل شو په دنیا کې دې کور د بیت الله ته د حج او د عمرې دپاره کان آمنا دا سړی به بالکل په امن کې په دنیا او په آخرت کې منه په دنیا کې د مصیبت نه په آخرت کې د اور نه ولله علی الناس هدایات ساتئ چې خاص د الله تعالی دپاره
د خلکو په ذمه باندې حج البيت حج بیت الله فرض من استطاع فهغه چا باندې چې څوک وسه او طاقت لري الیه بیت الله ته سبیلا د لارې ومن کفر چا چې کفر وکړو به حج بیت الله نه کو سره د وس او طاقت نه فإن الله غني عن العالمين پس یقینا الله تعالی بحاجت دی د ټولو خلکو نه الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته د کتاب په وجه باندې هغه خیرونه او برکتونه او رحمونه را نازل کړي کوم چې الله د الله رسول موږ سره وعده کړې ده الله سبحانه وتعالى دې زموږ او تاسو تمام شرعي حاجتونه د خپل غیبي خزانو پوره کړي یا رب العالمین زموږ په دې ملک زموږ په دې علاقو کې امن او امان راولا یا رب العالمین څومره چې ستونزې مشکلات مصیبتونه دي آسماني آفتونه مصیبتونه دي تندرونه عذابونه سیلابونه زلزلې رب العالمین ته په عافیت او په امن او امان باندې بدل کې یا الله د خلکو په مالونو او حالونو ورته کې برکت واچي مال اهل او عیال کې یا الله په دې ناس مجمع کې د چا څه قسم شری حاجتونه څوک بیمارانی هغه ته صحت عاجله کامله ورکړي د حاجتونه د خپل غیب خزانه پوره کړي رب العالمین خاتمه په ایمان کې وصلی الله